سلامونه ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې خپرونه کې د جرمني ژبې په ضمیرو باندې خبرې کوو، لکه ich, du, er، همدارنګه sie، sie 3 رقمه زی لرو. دا چیرته کارول کیږي، څه معنا ورکوي، او د ویډیو په آخر کې د من په هکله باندې خبرې کوو. هغه ضمیر چې تاسې به حتما اورېدلی وي په ورځني خپرونو، په ورځني خبرو اترو کې ډېر کارول کیږي. نو د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. پرسونال پرونومن ام نومیناتیف، شخصي ضمیرونه په نومیناتیف یا عادي حالت کې. موږ تاسې په تېرو خپرونو کې ویلي وو چې ضمیرونه، آرټیکلونه او صفتونه دا درې شیان نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف او گینیتیف حالتونه لري. نن په ضمیرو باندې خبرې کوو، یوازې په نومیناتیف. په راتلونکي خپرونو کې اکوزاتیف او داتیف ضمیرونه هم رانغاړو. لومړی، ضمیر څه ته وایي؟ ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای باندې کارول کیږي او د نوم له تکرار نه په یو جمله یا یو متن کې مخنیوی کوي. په جرمني ژبه کې دغه ضمیرونه 9 دانې دي. ich یعنې زه، du یعنې ته، er هغه نارینه، که هغه سړی وي، شخص وي یا هم کوم شی وي لکه میز، چوکۍ. که چیرې نارینه نوم ولري نو موږ ورته er کاروو. زی هغه ښځینه، د ښځینه د نوم پر ځای باندې زی کارول کیږي. اس هغه خنثی، د خنثی نومونو پر ځای باندې اس کارول کیږي. wir یعنې موږ، ihr یعنې تاسې، sie یعنې هغوی، او بل sie یعنې تاسې رسمي. دغه ضمیرونه په 3 کټګوریو کې دي یا 3 ډلو کې دي. لومړۍ ډلې ته یې وایي متکلم یا لومړی کس، لکه ich، زه متکلم یم. هغه څوک چې خبرې کوي دې ته وایي لومړی کس یا متکلم. تاسې یا ته چې زما خبرې اورې، چا سره چې زه خبرې کوم دې ته وایي دویم کس یا مخاطب. دو مخاطب دی یا دویم کس، خو مفرد ده، یو نفر ده. د چا په اړه یا د څه شي په اړه چې زه خبرې کوم دې ته وایي درېمګړی یا دریم کس یا غایب. er، sie او es درېمګړی ده. wir لومړی کس ده خو جمع حالت کې، wir موږ. ihr یعنې تاسې دویم کس ده. sie دریم کس ده جمع حالت کې، غایب. او بل sie چې رسمي sie ده او همیش که د جملې په سر کې وي یا مابین کې وي یا آخر کې وي، لومړی توری غټ توری لیکل کیږي، هغه دوهم کس ده، مخاطب ده، هم د جمع لپاره هم د مفرد لپاره. په رسمي او احترامانه شکل باندې دا کارول کیږي. راځئ مثالو ته. ich زه، ich heiße ظریف، ich heiße ظریف، زه ظریف نومیږم. du bist klug، du bist klug، ته هوښیار یې. er isst einen Apfel، هغه یوه مڼه خوري. sie ist Lehrerin، هغه یوه ښوونکې ده. es spielt Fußball، هغه فوټبال کوي. wir lernen Deutsch، موږ جرمني زده کوو. ihr تاسې، ihr seid glücklich، تاسې خوشحاله یاست. sie sind nicht hier، هغوی دلته نشته. او sie sprechen gut Deutsch، تاسې ښه آلماني خبرې کوئ. اوس که تاسې یو نفر یئ یا هم څو نفر یئ، احترامانه یا رسمي په ډول باندې د زی ضمیر تاسو ته کارول کیږي. دغه درېمګړی مفرد کس یا دریم مفرد کس چې er، sie او es دي، دغه هم اشخاصو ته کارول کیږي، نفرو ته کارول کیږي، هم شیانو ته کارول کیږي. شیانو ته څنګه کارول کیږي؟ راځئ د مثالو ته پام وکړئ. لومړی نارینه نومونه. das ist ein Laptop، das ist ein Laptop، دا یو لپټاپ ده. der Laptop ist neu، der Laptop ist neu، دا لپټاپ نوی ده. کوم ضمیر باید ورته وکارول سي؟ نارینه ضمیر درېمګړی. er ist neu،
er ist neu د der لپټاپ په ځای er وکارول سو ضمیر یې د نوم پر ځای وکارول سو. ښځینه مثال ته پام وکړئ. Das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. دا یو څراغ ده. Die Lampe ist schön. Die Lampe ist schön. Die Lampe یو ښځینه نوم ده. کوم ضمیر ورته راځي؟ Sie. Sie ist schön. Sie ist schön. هغه ښکلی ده. خنثی نوم ته پام وکړئ. Das ist ein Handy. Das ist ein Handy. دا یو تلیفون ده، یو موبایل ده. Das Handy ist kaputt. دا موبایل مات ده. Das Handy یو خنثی نوم ده. کوم ضمیر ورته کارول کیږي؟ Es. Es ist kaputt. Das ist ein Handy. Es ist kaputt. دا یو تلیفون ده، هغه مات ده. غیر شخصي حالت کې یا امپرسونل حالت کې کله چې فاعل جوته یا معینه شخص نه وي موږ ورته اس کارو. لکه اس regnet. زموږ فاعل یو شخص نه ده، یو شی نه ده، جوته او معینه هم نه ده. باران وریږي. باران وریږي. اس regnet. یا es ist wichtig. Es ist wichtig. ضرور ده. Es gibt ein Auto hier. Es gibt ein Auto hier. دلته یو موټر ده. په دې حالتو کې اس کارول کیږي. همدارنګه په غیر شخصي حالت کې کله چې موږ په عمومي ډول د هر چا په اړه باندې خبرې کوو نو د من ضمیر کاروو. من په معنا د سړي، خو der من سره توپیر لري. der من یو دوه دانې ان لري او دا من یو ان لري او دا په عمومي ډول د هر چا په اړه خبرې کوي. لکه man muss früh aufstehen. Man muss früh aufstehen. سړی باید وخت راویښ سي. منظور له سړي نه ده، سړی، ښځه، ماشوم، هر څوک، یعنی هر څوک باید وخت راجګ سي، وخت راویښ سي. Im Winter kann man nicht schwimmen. Im Winter kann man nicht schwimmen. په ژمي کې سړی لامبو نشي کولی. ډېر ښه. نو په دې هیله چې دا ضمیرونه به مو زده سوي وي. شخصي ضمیرونه په نومیناتیف حالت کې همدومره دي. که تاسې سوال یا څه نظر لرئ د کمنټ په برخه کې راسره شریکه کړئ. ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې خپرونې تاسې په لوی او بښونکي خدای سپارم.